او ستاسې ټولو راغلو وزیر احمد صاحب ټولو په اجازه باندې یقیني ډېر خوشحاله شوم چې موږ په یو داسې ګروند یا داسې دغه کې ځای کې یو ځای یو چې دلته دواړه که ځایي خلک دي که موږ افغان کډوال یو ځای ناست یو. بیا هم زه د بلوچ صاحب او الله صاحب ته د دې داد ورکوم چې دغه زموږ د یو ځایوالي سبب یوت ارګانیزیشن او کومه دا بله اداره چې چونچک دی دا د دوی برکت او راځو دې ته چې کوم دغه د سکیل یا موږ په پښتو کې حرفوي زده کړې ورته وایو یا هنري زده کړې ورته وایو د دې پر هغه ضرورت او ګټو باندې بیا خصوصا زموږ د افغان کډوالو څه رڼا اچوم او خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ غږ دغه ناست مشران چې کوم دي یا نور کوم ډونران چې دي هغه واوري او زموږ د افغان کډوالو که د سرخاب کې دي که د سرانان کې دي چې د بلوچستان په هره نقطه کې نه یوازې دا دوه پنډغالي بلکې چې د بلوچستان ایالت په هره نقطه کې دي هغو ته دوی لاسرسي وکړي او اسانتیا ورته برابره کړي. خبره دا ده چې زموږ په کیمپو کې موږ په سکول کې 40 سټوډنټان په کچې کله چې دوی 12وي ته رسېږي 12 تر 15 او زموږ ډونر چې دی یا زموږ سپورټر چې دی هغه یې یعنی د 40 څخه تر 70 ته دوی ورسېږي 32 شاګردان یا 32 سټوډنټ ولې وایي بار زه دا خبره خپل پر یعنی چې هر اکټیویټي کوم دا خبره مشران کوي چې آیا تر اوسه پورې دغه سوچ چا کړی دی چې دا 40 سټوډنټ زه په کلاس کې په اول کلاس کې اکثر کېږي او دوی چې کله 12وي ته رسېږي ولې هلته کسه پاتې شي 32 سټوډنټ ولې غایب شي وجه یې زه درته هغه بیچارهګي ده دوی څه چمتي دوی چې ښوونځي پرېږدي یا سکول پرېږدي هېڅوک دا خبره غلطه ده چې مور پلار نه غواړي چې خپلو بچیانو تعلیم وکړي هر مور پلار غواړي چې خپلو بچیانو تعلیم وکړي خو لویه وجه چې شته هغه غربت هغه مجبوري ده د ماښام یوه ګوله ډوډۍ مخکې دلته روشان طریقې خبره وکړه بلکل زه دغه پنډغالي څه راغلم دا ما د انحصار چیف ایروین ته چې اوس ولاړی هغه ته ما په میټینګ کې مسلمان هوټل کې دا خبره وکړه ما زه دغه پنډغالي څه راغلم چې یوه ډبه اوبه په 100 روپۍ په 10 کاله زموږ د اوبو مسله حل نه شوه ګیس بجلي فلانه فستانه دا شان روغتون دا یو شی نشته خو بیا چې خبر راڅه اوږدې نه شي دا زموږ سټوډنټ چې دي دا څه کار کوي دا په بټیانو کې کښتي یا د اوجوش سیزن چې راغلی په اوجوش کار کوي یا په سرخاب کې په باغو کې کار کوي یا په مسلم باغ کې په کولو کې کار کوي یعنی دا د اقوام متحده د منشور او د پاکستان د اسلامي جمهوریت د منشور خلاف کار هم دی چې یعنې یو 18 کالو څخه کم عمره ماشوم چې دی هغه باید شاکه کار ونه کړي دروند کار ونه کړي ولې خو افسوس هغه ادارې چې وایي د انسانیت د بهبود دپاره موږ کار کوو او د انسانیت د پرمختګ دپاره کار کوو خو تر اوسه پورې دغه ټکي ته کوم داسې خاص پاملرنه نه ده کړې. یوه بله خبره زه درته کوم دا زموږ پنډغالي چې دی یا زموږ کیمپ چې دی د امینالله صاحب او د ښاغلي باري صاحب او بلوچ صاحب ته ږدم دا زموږ د کیمپ او د بټیانو په مابینځ کې د چمن پټو روډ دی هر کال موږ 3-4 داسې پیښې لرو تاسو د انتظامیت څخه پوښتنه کوئ چې زموږ ماشومان د روډ د موټر خوراک کېږي چې موټر دوی پلار ته بټۍ ته خښت دپاره یا ډوډۍ وروړي یا اوبه وروړي یا فرضاً خښته ورسره ټولوي دوی د اکسیډنټ د وجې څخه مري یعنی تر اوسه پورې یوه اداره نه ده راغلې پوسولې چې دې ته دا لار ولټوي نو بیا هم زه د یوت ارګانیزیشن دا نه چې اوس په پښتو کې موږ وایو د شپږ سر ته نه سر خېجو نو د شپږ سر ته نه خېجو واقعا د یوت ارګانیزیشن چې کوم دغه کار کړی دی دا زما اول ځل چې زه راځم پر دغسې پروګرامونه ډېر سوي دي اوس د ایجوکیشن دپاره سوسایټي کار کوي د اوبو دپاره کار کېږي د پلاني کاډو پلان خو دا ګرده شان کېږي
خو په دغسې لیول باندې موږ تر اوسه وزنۍ راټول شوي بیا هم زه د یوت ارګانیزیشن کوم ډونرز دي د دوی سره چې خدمت کوي زه د هغو په ودانۍ وایم یقیني موږ د هنري زده کړو یا طبي زده کړو یا ټکنیکل دې کارونو ته سخت ضرورت لري وجه دا ده چې که چیرې دغه کارونه په کیمپو کې یا په بنډغالو کې یا دلته په ښارو کې و دغه ځوانانو ته ورکړل شي یو به دوی د نشي موادو سره وګرځي نن سبا ډېره لویه مسله چې ده هغه د نشي یعنې زموږ دغسې ځوانان دغسې تاسې وینئ دا زموږ تاسې په چاپېریال کې شاوخوا کې یعنې څونه ښایسته ځوانان د نشي موادو خوراک شوي څونه انسانانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی اوس ولې په دې باندې خدای اختیار یو به د دې سره وګرځي دا د اقوام متحده د منشور مطابق اوس ولې کار دی چې باید موږ دې ته توجه وکړو او دویمه غټه خبره دا ده د روزګار او د بیکارۍ او د شاتګ کارونو مخنیوي کله چې دغه ځوانان ته په مختلفو بخشو کې دغه زده کړې ورکړل شي دا د اوس نتیجه تاسې وینئ دغه روشن مخکې دلته د کمپیوټر سنټر وایي نن په سرخاب کې استاد دا د یوت ارګانیزیشن او دغه د برکت چې مقصد نن د یاد خپل بچیان ته روزي پیدا کړي یونس خان دی اوس ولې دا رقم باودین دي مثلا اوس بالکل زده کوونکو ته اوس ولې د یو استاد په اسماني ولاړ نو زه بیا هم چې خبره څرګنده نه شي مېلمانه ناست زما د ټولو مشرانو سره ادارو سره ډونرو سره دا هیله او غوښتنه ده یو خبرې دي یو عمل دی دغسې کار لکه کوم چې دا اوس روان دي صحیح د تعداد لږ دی ګرده کیمپو یا ګرده انسانانو ته د سکیل کار نه شي ورکول کېدلی خو بیا هم چې دغسې کار روان دي او پاتې شو د سرانان خبره اوس دا وخت موږ په سلګونو په لسګونو نه بلکې په سلګونو نجونې والدان دا وخت د سکیل په کار باندې لګیا دي یعنې دا چې کله یو د دوی دپاره پوس ولې زده کړه د کار د شاګه کار مخنیوی او بله لویه خبره دا چې شته نه یوازې چې دوی حرفوي زده کړې کوي بلکې ښوونځی هم ورسره وایي مخکې خو به دوی سکول پرېښوی خو نن خوشبختانه دا دوې ګټې دوی وکړوي یو خپل حرفوي زده کړه کوي یا هنري زده کړه کوي یا د سکیل سنټر وایي او په بل شکل کې ځي خپل سکول نو زه بیا هم د کاکړ صاحب لوت صاحب باري صاحب د ټولو مننه کوم ټولو ډونرانو سره دا هیله او غوښتنه ده چې د یوت ارګانیزیشن سره او نورې کومې خیریه ادارې چې هغه په دې اړه باندې کومک وکړي او دغه رقم کار مخته بوځي لکه یوت ارګانیزیشن چې اوس فعلا د افغانستان थैंक यू सो मच ये थे पश्तून साहब ज़ाहिर पश्तून जिन्होंने बच्चों के ड्रॉप आउट के बारे में तफसीलन मालूमात दी और सरानान कैंप में यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जो काम हैं उनको सराहा